بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږ پرون یو ویډیو شیر کړی و د فیوچر انډیفینټ ټینس په باره کې. هغه ویډیو که چا نه وي کتلی نو اول هغه ویډیو وګورئ او بیا د هغې نه پس دا ویډیو وګورئ، ځکه چې دا ویډیو او هغه ویډیو دا دواړه یو مضمون دی. صحیح ده؟ هغه ویډیو کې ما تاسو ته د فیوچر ټینس په باره کې ویلیو چې فیوچر ټینس فقرې څنګه جوړیږي او د هغې کنټریکشن پکې کیږي، هغه څنګه کیږي. بیا په هغې کې ما تاسو ته دا یو خبره کړې وه چې په فیوچر ټینس د پہچان په باره کې، چې د فیوچر ټینس پہچان خو مونږ هلته کې ویلي وو چې په اردو کې چې د کومې فقرې په آخره کې گا ګې ګي داسې ټکي راغلي نو هغه د فیوچر ټینس پہچان دی. خو تاسو ته ما هلته کې یو خبره کړې وه چې اصل پہچان د فیوچر ټینس هغه د گا ګې ګي سره د هغې څه تعلق نشته دی. د هغې تعلق د دې سره دی چې مونږ کومه خبره کوو نو هغه مونږ د کم وخت خبره کوو او مونږ ته په کم ټایم کې پته لګي چې مونږ به په دې ټایم باندې د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. دا خبرې ما په تیر ویډیو کې هم کولی شوې، خو بیا به ویډیو ډېر زیاته اوږده شوې وه ځکه چې په دې کې څه خبرې شته دی. نو د دې د وجې نه ما هغه ویډیو کې دا خبرې شامل نه کړلې. ما ویل چې زه د دې دپاره ځان له یوه بله ویډیو جوړه کړم. صحیح ده؟ نو دا د تیر شوي کم ټینس چې دی فیوچر انډیفینټ ټینس دا د هغې داسې یو ګڼئ چې دا د هغې پارټ 2 دی. صحیح ده؟ نو د دې کتل ډېر زیات لازمي دي. که په دې باندې تاسو صحیح پوه شوئ نو په هغه لیسن باندې به هم صحیح پوه شوئ، او که په هغه لیسن باندې صحیح پوه شوي یې نو په دې باندې به هم صحیح پوه شئ. صحیح ده؟ خو دا خبرې ضروري په دې باندې دي چې دا اصل کې پہچان دی د فیوچر انډیفینټ ټینس. صحیح ده؟ تاسو ته په هغه تیر لیسن کې د فیوچر انډیفینټ ټینس په لیسن کې هم ما یو خبره کړې وه چې اصل پہچان د ټینس زده کول پکار دی. صحیح ده؟ نو زه دا اوسنۍ ویډیو صرف د هغې په باره کې ده. تقریبا 10 پوینټس دي چې په دې 10 پوینټسو کې هر یو پوینټ یي، هر یو سچویشن هر یو حالت نو په هغه ټایم کې به مونږ د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. نو زه اوس په د نمبر باندې خیر ډېر ټایم پې نه اخلو ځکه چې زیات ایکسپلینیشن مونږ په تیر ویډیو کې الریډي کړی دی. خو دا 10 پوینټس به زه تاسو ته ووایم چې په دې پوینټس باندې به مونږ د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. په دې 10 پوینټس کې دا تاسو ته په سکرین باندې ما صرف فی الحال دا نومونه لیکلي دي. تاسو وګورئ د یو سیټ ته دا څلور نومونه ما لیکلي دي، څلور پوینټس چې دي دا یو سیټ ته دي او دا شپږ پوینټس دا بل سیټ ته دي. دا څلور پوینټس اولني دي نو دا په فارمل سچویشنز کې دي. صحیح ده؟ او دا شپږ پوینټس چې دي دا په انفارمل سچویشنز کې دي. دا فارمل سچویشن او انفارمل سچویشن ما تاسو ته په تیر ویډیو کې ویلو، خو زه به په دې ویډیو کې یو پیره بیا تاسو ته زر وایم. فارمل سچویشن یا فارمل فقرې یا فارمل ټکي هغې ته ویل کېږي چې کم یو کار ډېر په ادب سره کېږي. صحیح ده؟ مثال په طور یو سرکاري یو کار کېږي یا حکومتي سطح باندې کېږي یا د ادارې په سطح باندې یو کار کېږي یا په اسانو الفاظو کې وایي چې په دفتري ژبه کېږي. صحیح ده؟ نو په هغه کیس کې هغې ته ویل کېږي فارمل. یا چې خلک د چا مشرانو سره خبرې کوي نو هغه هم په ادب سره کوي که نه، نو هغه هم په فارمل کې راځي. او انفارمل سچویشن یا انفارمل حالت چې کومي هغه حالت ته ویل کېږي چې کوم مونږ په عام ژوند کې د یو بل سره خبرې کوو، د خپل ملګري په یو بل سره خبرې کوو، یا مونږ یو کس ډېر ښه پیژنو نو په هغې کې خو بیا خلک ډېر زیات عزت او ادب او دغه خو نه کوي که نه. صحیح ده؟ خلک نارمل خبرې کوي نو هغې ته ویل کېږي انفارمل سچویشن. نو اوس دا 10 پوینټس دي چې په دې 10 پوینټس کې هر یو پوینټ نو په هغه ټایم کې به مونږ د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. ښه، نو په دې فارمل سچویشنز کې تاسو وګورئ په دې کې اولنی پوینټ دی چې هغه نارمل دی چې کله یو فارمل سچویشن وي، نارمل یو فارمل سچویشن. صحیح ده؟ نو په هغې کې د هغې مثال داسې واخلئ چې یو سیرمني شروع کېږي. سیرمني مطلب تقریب. صحیح ده؟ د واده تقریبي یا یو ځای افتتاح کېږي د هغې تقریبي، چې د واده تقریبي نو هغې ته ویل کېږي ویډنګ سیرمني، او چې د یو ځای افتتاح کېږي نو هغې ته ویل کېږي اوپننګ سیرمني. صحیح ده؟ نو که فرض کا یو ځای کې اعلان وشي په حکومتي سطح باندې یا یو خانداني سطح باندې اعلان وشي د چا واده نو خلک وایي چې the ceremony will begin at 7 o'clock. سیرمني به تقریب به په 9 بجې شروع کېږي. نو تاسو وګورئ ځکه چې دا فارمل سچویشن دی که نه. تاسو ته ما په تیر ټینس کې هم یو خبره کړې وه چې کله هم فارمل سچویشن نو په هغې کې به همیشه پوره ټکي لیکلی کېږي. کنټریکشن هغه چې دوه ټکي یو ځای کي او یو ټکي ترې جوړ کړي هغې ته کنټریکشن ویل کېږي. کنټریکشن په فارمل سچویشن کې نه استعمالیږي. صحیح ده؟
تاسو دې فقرې ته وګورئ، د کې ما پوره لیکلي دي the ceremony will begin نو will راغی او د هغې سره begin the word first form دی. صحیح ده. the ceremony will begin at 7 o'clock. ceremony تقریبا په 9 بجې باندې شروع کیږي. دا خو اولنی نمبر پوینټ و. دویم نمبر پوینټ دی په فارمل سچویشن کې چې کله یو پلانډ سچویشن وي. صحیح ده. پلانډ مطلب دا دی چې مونږه د یو سیز په باره کې پوره منصوبه کړي، پلان هم جوړ کړي. صحیح ده. نو په هغه سچویشن کې چې کله هم تاسو خبره کوئ، چا سره خبره کوئ او د هغې خبرې د مخکې نه پلان شوي، نو په هغه ټایم کې به هم تاسو فیوچر انډیفینټ ټینس استعمالوئ، خو په فارمل انداز کې. صحیح ده. د پلان مثال تاسو داسې درکوم، تاسو ناجوړه یې، بیمار یې. صحیح ده. یا کور کې نور څوک بیمار دي، مور بیماره ده، والد صاحب بیمار دی، تاسو ډاکټر ته ټلیفون وکړئ او تاسو ورته وایئ چې یاره موږ له نمبر راکړئ چې تاسو زموږ دا مریض وګورئ یا ما وګورئ، هر څوک چې بیمار یې هغه وګورئ. نو هلته نه چې د ډاکټر د سیډ نه چې کم کس تاسو سره په ټلیفون خبرې کوي، هغه تاسو له یو اپوینټمنټ جوړ کړي که نه. پاکستان کې ورته خلک وایي چې نمبر یې راکړو. صحیح ده. تاسو د ډاکټر نمبر درکو چې په پلانکي ټایم باندې به تاسو ډاکټر ګوري، نو هغه ټایم کې دا اوس ګوره، دا اوس یو پلان جوړیږي. صحیح ده. نو هغه تاسو له یو پلان جوړ کو، نو هغه فقره به تاسو بیا په فیوچر انډیفینټ ټینس کې په فارمل انداز کې وایي. صحیح. نو څنګه به وایي؟ مثال په توګه تاسو ته وایي چې هغه کس تاسو ته وایي چې the doctor will see you at 3 p.m. ډاکټر صاحب به تاسو په 3 بجې باندې ګوري. صحیح ده. تاسو اوس وګورئ د ډاکټر دا سبجیکټ شو، ویل پوره راغی، سی د ورډ فرست فارم دی. د ډاکټر ویل سی یو ایٹ 3 p.m. ډاکټر صاحب به تاسو په 3 بجې باندې ګوري. صحیح ده. دا خو پلانډ سچویشن. د دې پس راځي دریم نمبر پوینټ، بزنس. کله چې د یو کاروباري خبره کیږي، د یو بزنس باره کې خبره کیږي، نو ګوره هغه هم یو قسم یو اداره یي که نه، لکه فارمل سچویشن شو. صحیح ده. نو په هغه ټایم کې به هم د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کیږي، خو په فارمل انداز کې. صحیح ده. مثال په طور یو کمپنی ده، د هغې نوم دی ABC. صحیح ده. هغوی یو نوې فیکټري کوله وهي او نو هغه به فقره بیا څنګه راځي؟ ABC company will open a new factory. ABC company به یو نوې فیکټري کوله وهي. تاسو وګورئ ABC company دا سبجیکټ شو، will open نو will راغی، پوره راغی. صحیح ده. will open د ورډ فرست فارم شو، ا نیو فیکټري یا نوې فیکټري به کولا وهي. صحیح ده. د دې نه پس څلورم نمبر پوینټ دی چې موږ ته به د دې نه پته لګي چې په دې ټایم کې به موږ فیوچر انډیفینټ ټینس استعمالوو. نو هغې کې راځي پریډکټینګ مطلب دا دی چې د یو سیز پریډکشن کول، د یو سیز پیشنګویي کول. پیشنګویي ته وایي که نه، خلک چې وایي یاره دا سړی ډېر بزرګ دی، ډېر پیشنګویي کړي او صحیح شوه. خلک وایي چې یاره د نن نه 10 کاله پس به دا کار کېږي، د نن نه 15 کاله پس به دا کار کېږي، دې ته پیشنګویي وایي. صحیح ده. څنګه چې زمونږ خوږ پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم هم د قیامت په باره کې پیشنګویانې کړي دي که نه، چې د قیامت نه مخکې به دا داسې کارونه کېږي. صحیح ده. نو هغې ټولو ته پیشنګویي ویل کېږي. نو په هغې ته په انګلیش کې ویل کېږي پریډکشن. صحیح ده. نو کله چې هم تاسو د یو سیز په باره کې پریډکشن کوئ، پیشنګویي کوئ، نو هغه به هم همیشه په فیوچر انډیفینټ ټینس کې کیږي او دا هم فارمل سچویشن دی. صحیح ده. د دې فقره مثال په طور تاسو زه اوس یو مثال در کوم. experts say food prices will rise. ماهرین وایي، experts ماهرین وایي چې د خوراک د څیزونو قیمتونه به خیږي، ګرانیږي به. صحیح ده. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې دا خو فارمل سچویشن دی که نه، ماهرین څوک دي؟ خو هغه هم فارمل خلک دي که نه، په ادب سره به خبره کوي که نه. نو ایکسپرټ وایي چې د خوراک د څیزونو قیمتونه به خیږي. تاسو اوس وګورئ په دې کې ایکسپرټس خو سبجیکټ شو او سی فود پرایسز ویل رایز، ویل به راځي او رایز د ورډ فرست فارم شو. صحیح. نو دا څلور پوینټس خو د فارمل سچویشن شو. د دې څلورو پوینټس نه به هم تاسو ته پته لګي چې په دې ټایم کې به موږ د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. خو په دې لس پوینټس کې د اولني څلور پوینټس خو د فارمل سچویشن که نه، اوس دا بقایا کم شپږ پوینټس دا د انفارمل سچویشن دی. صحیح ده. نو په انفارمل سچویشن کې اولنی پوینټ په دې کې اوس به شپږ 1 2 3 4 5 6 یادوم. صحیح ده. اولنی پوینټ راځي انفارمل سچویشن. تاسو خپل ملګري سره خبرې کوئ، تاسو ورته وایئ چې I'll call you later، زه به تا ته وروسته ټلیفون وکړم. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې به بیا موږ څنګه وایو I'll call you later. د I will call په ځای باندې به موږ ولیکو I'll. دې ته ویل کېږي کنټراکشن. صحیح ده. کنټراکشن مطلب دا دی چې هغه دوه ټکونه یو ټکی جوړ کړي وړوکی کړي، کنټراکټ. صحیح ده. نو دې ته کنټراکشن ویل کېږي. نو د دې انفارمل سچویشن کې تاسو به زیات تر خلک په عام ژوند کې I'll استعمالوئ.
تاسو آی ویل هم استعمالول شي، هغه بیا ډېر زیات فارمل شي، ډېر ادب پکې راشي. صحیح ده. د خپل د نږدې ملګري سره خلک دومره ادب نه ساتي، خلک عام خبرې کوي. صحیح ده. I'll call you later، زه به تا ته وروسته فون وکړم. صحیح ده. د دې نه پس راځي unplanned situation. ګوره په هغه فارمل کې که تاسو خیال کړي پای کې خو planned situation و که نه، مونږ وایو چې یاره تاسو یو پلان جوړ کړئ. په انفارمل کې راځي unplanned situation. یو سچویشن تعالی هغه مخکې نه څه منصوبه نه و جوړه کړې، څه پلان دې نه و جوړ کړی، خو هغه سچویشن په خپله باندې پیدا شو په هغه ټایم باندې. صحیح. دې ته ویل کېږي unplanned situation. د دې مثال داسې واخلئ، تاسو په یو ځای کې ناست یئ او د هغه ځای نه وځئ، یو کمره کې ناست یئ یا دفتر کې ناست یئ، تاسو د هغه ځای نه وځئ، ملګري ټول یو ځای وځئ بهر ته. صحیح ده. او تاسو چې څنګه بهر وځئ نو تاسو एकदम وینئ چې یار دا خو باران ورېږي، موږ ته خو پته نه و چې باران دی. اوس ستا سره ګاډی شته دی او ستا د ملګري سره ګاډی نشته دی او هغه سټیشن ته تلل غواړي. صحیح ده. نو تاسو هغه ته وایئ په انفارمل انداز کې I'll give you a ride to the station. زه به د سټیشن پورې تا ته رایډ درکړم. صحیح ده. رایډ مطلب دا چې زه به دې په ګاډي کې ځان سره ویسم، بو به دې ځم دلته. صحیح ده. نو هغې کې بیا خلک څه راځي I'll give you a ride. صحیح ده. بیا کنټرکشن څه چې انفارمل سچویشن دی. صحیح ده. نو که تاسو داسې یو unplanned سچویشن एकदम پیدا شي، صحیح ده، نو په هغه ټایم کې به هم تاسو په هغه ټایم کې څه فیصله کوئ، په هغه ټایم کې به هم تاسو د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوئ، خو په انفارمل انداز کې. I'll give you a ride to the station. زه به سټیشن پورې تاله رایډ درکړم، سټیشن پورې به تا بوځم. صحیح ده. د دې نه پس راځي ordering. د ordering مطلب دا دی چې تاسو څه آرډر ورکوئ. آرډر مطلب دا دی چې څه خوراک آرډر ورکوئ. تاسو یو ریسټورنټ ته لاړ چې خلک وایي که نه آرډر راکړه یا آرډر ورکړه، پښتو کې هم خلک زیاتره دا استعمالوي. تاسو چې کله د خوراک آرډر ورکوئ نو په هغه ټایم کې هم مونږ همیشه د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو او خو هغه هم انفارمل سچویشن. صحیح ده. تاسو چې یو ریسټورنټ ته راشئ نو دومره ډېر ادب او دغه خو پکې نه وي، خلک نارمل آرډر ورکوي. صحیح ده. نو که تاسو یو ځای ته لاړ شئ او د خوراک آرډر ورکوئ نو څنګه به وایئ، مثال په طور تاسو هغه ځای ته لاړ شئ او تاسو مطلب مینیو وګورئ چې څه شی پخ کړي دي یا په بورډ باندې لیکلي. صحیح ده. په هغه ټایم کې تاسو فیصله کوئ که نه، مخکې نه خو تاسو سوچ نه کړئ چې زه لاړ شم هلته به دا خورم دا خورم. تاسو په هغه ټایم باندې لاړ شئ، مینیو وګورئ، پای کې به تاسو ځان یو څیز خوښ کړئ. مثال په طور تاسو وایئ چې یار زه چکن کړایي خوړل غواړم. صحیح ده. تاسو هغه آرډر ورکوئ نو څنګه به ورکوئ I'll have a chicken کړای. زه چکن کړای اغستل غواړم یا خوړل غواړم، I'll have پر راځي. صحیح ده. نو هغه په انفارمل سچویشن کې به I'll استعمالیږي. I will have په ځای باندې به I'll have a chicken کړای. دا تاسو هم په فیوچر انډیفینټ ټینس کې به دغه شانتي استعمالوئ. د دې نه پس راځي promising مطلب دا دی چې تاسو کله د چا سره لوز کوئ، د چا سره وعده کوئ. صحیح ده. پرامیس کوئ د چا سره، نو په هغه ټایم کې هم همیشه د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کیږي خو په انفارمل انداز کې. صحیح ده. مثال په طور تاسو چاته وایئ چې I'll return your book tomorrow. زه به سبا ستا کتاب تا ته واپس کړم. نو ګوره ما ورسره لوز وکړو که نه، واده مې ورسره وکړل که نه، خو د فیوچر خبره ده که نه، سبا به ول کتاب ورکوم، خو دا فقره به بیا مونږ په فیوچر انډیفینټ ټینس کې وایو خو په انفارمل انداز کې. I'll return your book tomorrow. دا زه I استعمالوم، خو تاسو دا تاسو ته ما ویلي چې په دې کې د ټول سبجیکټ سره ویل استعمالیږي. صحیح ده. I, we, you, they, he, she, it, singular, plural د ټول سره ویل استعمالیږي. صحیح ده. خو د دې نه پس راځي offering. تاسو چاته څه آفر کوئ یا چاته خپل خدمت پیش کوئ. صحیح ده. دې ته ویل کېږي آفر. چاته څه آفر کول. صحیح ده. چاته څه پیش کول، خپل خدمت پیش کول. په هغه ټایم کې به هم تاسو همیشه د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوئ په انفارمل انداز کې. صحیح ده. مثال په طور تاسو چاته وایئ چې I'll help you finish your homework. زه به ستا سره مدد وکړم، زه به ستا کومک وکړم ستا سره ستا د هوم ورک په کولو کې. یا I'll help you finish your report, I'll help you finish your work. دا اوس ګوره هغه ته دا خپل خدمت پیش کوم که نه، زه به سره مدد وکړم. نو کله چې تاسو داسې آفر چاته کوئ نو هغه به هم په فیوچر انډیفینټ ټینس کې، خو هغې کې به هم تاسو انفارمل انداز I'll استعمالیږي. صحیح ده. د دې نه پس اخیری پوینټ راځي پاسیبلیټي. مطلب دا دی چې یو کار ممکني یا په ممکناتو کې راځي، د یو کار امکاني، نو په هغه ټایم کې هم مونږه د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. مثال په طور تاسو وایئ چې maybe I'll take a break and watch a movie tonight. کیدای شي چې زه نن وقفه واخلم او یو فلم وګورم. صحیح ده. نو پای کې ما وایي maybe مطلب دا دی چې کیدای شي،
په انګلیش کې میبي کېدی شي. دا وګوره کېدی شي مطلب دا چې د دې خبرې امکان دی که نه، کېدی شي، صحیح ده، ممکنه ده. مطلب دا چې I'll take a break مطلب دا چې زه مطلب هره شپه سټډي کوم د ناوخته پورې، خو زه یم چې زه نن به زه سټډي نه کوم، بریک به واخلم، وقفه به واخلم د سټډي نه او مووي به وګورم. So maybe I'll take a break and watch a movie tonight. کېدای شي زه نن د کار نه وقفه واخلم او نن به یو فلم وګورم. نو دا یو پاسیبلیټي شوله، صحیح ده. نو دا ګوره دا تاسو ته ما د لس پوینټ وی که نه، دا اصل کې پہچان دی د فیوچر انډیفینټ ټینس. د دې پوینټس نه به تاسو ته پته لګي چې په دې لس پوینټس کې هر یو پوینټ وي، د دې نه به تاسو ته لګي پته چې په دې ټیم کې به موږ د فیوچر انډیفینټ ټینس استعمال کوو. گا گے گی هغه هم د دې پہچان دی، په اردو کې دی، د هغې اصل پہچان نه دی، اصل پہچان دا دی. په دې باندې ځان پوهه کړئ او دا ځان سره یاد کړئ، دا به ټول ستاسو په کار باندې راځي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي. انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.